السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او خوشحاله یاست. که چیرې تاسې خبر یاست، زما نوم جمیل احمد دی او نن زه غواړم چې تاسې سره د یوټیوب د ویډیو د جوړولو په باره کې خبرې سره وکړم چې موږ څنګه په یوه هفته کې یوه ویډیو جوړولی سو او د یوې ویډیو دپاره زموږ څخه صرف 4 ساعته پکار دي او دا 4 ساعته موږ څنګه تقسیمولی سو پر 4 ورځو باندې چې موږ په هفته کې یوه ویډیو زموږ څخه مکمله سي. یعنی که چیرې موږ یوه ویډیو په یوه هفته کې جوړه کړو، یعنی کې په کال کې زموږ ولې 250 ویډیو وي، نو 250 ویډیو وي هم ډېر غټ شی دی. یعنی کې 250 ویډیو چې ستا په کال کې جوړې سي او ته په خپل یوټیوب چینل کې ته واچې، نو د دې مطلب دا دی چې ستا یوټیوب هم یو پر ښه یو مقام باندې رسېدلی سي. د یوټیوب د ویډیو د جوړولو دپاره زموږ څخه 4 ساعته او 4 سټیپه پکار دي. یعنی کې په دې 4 سټیپه کې موږ خپل ویډیو هر هفته کې یوه ویډیو موږ مکمله کولی سو چې خپل په ویډیو کې موږ خپل په یوټیوب چینل کې موږ واچو. اول سټیپ دا دی چې ستا سکریپټ او ستا آیډیا چې ته پر کوم آیډیا او پر کوم سکریپټ پر کوم کانټینټ کوم سټوري باندې ته باید ته خپله ویډیو جوړه کړې. نو د آیډیا د درلودو دپاره او د هغه سکریپټ لیکلو دپاره، یعنی کې ستا سټوري او ستا ټولو شیانو دپاره ستا څخه 1 ساعت پکار دی او 1 ساعت چې دی ته صرف دې ته ورکړه چې ته خپل آیډیا نوشته کړې. یوه ورځ ته باید ته دا کار وکړې، یعنی صرف په ټوله ورځ کې ستا څخه 1 ساعت پکار دی چې ته خپله آیډیا ولرې. او دوهم دا دی، دوهم ورځ بیا ته دا کولی سې چې ته خپل ریکارډینګ وکړه او پریکټیس یې وکړه. یعنی دې دپاره ستاسو هم 1 ساعت پکار دی چې ته خپله ویډیو چې کومه تا آیډیا درلودله، تا کوم کانټینټ نوشته کړی دی، پر هغه باندې ته خپل ریکارډینګ کولی سې، یعنی خپل ویډیو جو ریکارډ کړه او پریکټیس پر وکړه. نه ټوټل 1 ساعت لګېږي. ولې زموږ ویډیو وي چې هغه پر یوټیوب چې موږ اکثره ډاونلوډوو یا د 15 دقیقو یا د 15 یا د 10 یا د دې شاوخوا کې، نو دا ټوټل 1 ساعت ستا وخت پکې لګېږي. او درېیمه ورځ چې دی هغه ته دا کولی سې چې ایډیټینګ او تمبنیل، یعنی کې ایډیټینګ او تمبنیل کې هم ستا ټوټل 2 ساعته لګېږي چې ته خپل ایډیټینګ وکړې په ښه تسلي سره او خپل تمبنیل چې دی هغه چې ته په هر سافټویر کې ته ډیزاینوې، ته باید هغه تمبنیل ته ځان ته ډیزاین کړې. یعنی کې دا ټوټل ستاسو 2 ساعته وخت نیسي. نو 2 ساعته ستا په ایډیټینګ او تمبنیل کې سوله او 1 ساعت چې ما ته ویلي و چې هغه ستا په ویډیو او پریکټیس کې هغه کې ستا 1 ساعت لګېږي او 1 ساعت در مخه چې و هغه ستا په آیډیا جوړولو کې، ټوټل ستا 4 ساعته سوله. او نیم ساعت چې دی دا نیم ساعت بیا ته بله ورځ بیا ته دا کولی سې چې خپل ویډیو اپلوډ کړه او خپل ځان انګیج وساته خپل په ویډیو کې. یعنی کې ته خپل ویډیو د اپلوډ کېدلو بعده باید ته خپل ویډیو دپاره ته کښېنې چې د خلکو بیا ته جوابو ته ناست یې چې ستا د ویډیو په باره کې د خلکو څه رایې دي، هغه څه کمنټونه نوشته کوي، نو د هغه جوابونه ته دا نیم ساعت ته په هغه یعنی په هغه ځای کې ته په د هغه ویډیو دپاره خپل ځان انګیج وساته. یعنی کې هغه وخت حاضر اوسه چې دا خلک ته جوابونه درکوي ستا د ویډیو په باره کې، نو ته د هغو جوابونه ورکوه، د سوالو جوابونه، یا چې هغه تا ته معلومه سي چې ستا د ویډیو په باره کې د خلکو څه سوچ دی او چې ته هغو ته جواب ورکړې، نو هغه به ښه وي. نو بس دغه د ویډیو د جوړولو 4 سټیپه و چې ما سره بیان کړله. ولې چې زموږ خلک چې هغه د اکثره دا سوچ وي چې یوه ویډیو جوړولو دپاره ستا څخه ډېر وخت پکار دی. ولې موږ دا وخت تقسیموو، نو دا ټوله وخت موږ په یوه ورځ باندې دغه کړو، نو هغه زموږ وخت نه برابرېږي چې موږ یوه ویډیو مکمله کړو. نو بیا دا رقم موږ څخه ویډیوې پاتې سي چې موږ هر هفته یوه ویډیو جوړوو. نو بهتره د هغه ده چې موږ وخت سره تقسیم کړو او دا وخت چې دی بیا موږ ویډیو جوړولی سو. دغه رقم ما ډېر خلک کسان لیدلي دي چې په هفته کې د یوې ویډیو سوچ یې وهلی، لیکن دی خپل ځان سره وخت تقسیموي نه او دی بس په یوه ورځ باندې دی غواړي چې دا یوه ویډیو مکمله کړي. صحیح دی، هغه ممکنه ده، لیکن اکثره داسې وي چې په هغه ورځ باندې ستا کوم سوچ چې ته یوه ویډیو جوړه کړې، په هغه ورځ غیبانه یا مېلمانه درته راسي یا دا رقم تا ته یو ضروري کار در پیښ سي، نو ستاسې هغه خپل ویډیو درڅه پاتې سي. ولې ټوله یو دم ټوله بوج ستا پر سر یې چې هم به ته سکریپټ جوړې، هم به ته ویډیو جوړې، هم به ته مثال ایډیټینګ بیا کوې، هم به مثال ته پسې اپلوډ کوې، نو دا پر تا باندې بیا دا کار چې دی لږ در باندې غمیږي. نو بهتره د هغه ده چې موږ د خپل دا ویډیوګرافي چې ده دا باید موږ پر 4 ورځو باندې تقسیم کړو.
یعنی کې اوله ورځ ولا ستا د کنټنټ سټوري آیډیا د دې لپاره 1 ساعت سو. دویمه ورځ چې سوله 1 ساعت بیا ستا څخه غواړي د ویډیو او د پریکټیس لپاره در څخه غواړي چې تی باید 1 ساعت هغه ورکړې. او درېیمه ورځ چې دی هغه ستا څخه ایډیټینګ او تمنیل در څخه غواړي. یعنې کې دا ایډیټینګ وکړه خپل د ویډیو او خپل تمنیل چې دی هغه چې په هر سافټویر کې ته ګرافیک ډیزاین کوې هغه ستا څخه 2 ساعته غواړي. او دا بل چې دی نیم ساعت چې دی هغه چې ستا څخه د بله ورځ بیا اپډیټینګ چې اپلوډول چې ته خپله ویډیو اپلوډ کړه او د هغه لپاره نیم ساعت یعنې اکسټرا ته ورکولی سې چې ته کښېنې خپل ویډیو لپاره مازې هغه د خلکو ستا د ویډیو په باره کې چې کومې رایې دي د هغو جوابونه ورکړه او په دې کې ته آیډیا هم اخیستلی سې چې د خلکو ستا د ویډیو په باره کې څه نظریات دي د دې خوښه سوله که نه سوه خوښه یا کوم اکسټرا یو داسې شیان دي چې باید تا پشکې ویلي وای نو ته به یو تجربه پشکې پیدا کړي. او ویډیو چې ته دا رقم هر هفته یو وخت جوړوې په دغه طریقه سره ستا به هم پریکټیس پشکې ډېرېږي او سپیډ دې پشکې ډېرېږي او د هغه رقم به تا ته خپل کار درته اسانه کېږي نو ستا ته بیا ټوله کارونه درته اسانه کېږي. نو داسې ته خپل چینل چې دی جاري ساتلی سې چې ته هر وخت کنسسټنټلی ته خپل ویډیو ته پشکې اپلوډولی سې. نو دا ویډیو زه پر دا ځای باندې ختموم. زما مطلب د هغه و چې خپل کوم پلان چې مو دی هغه ختموئ سې مه او بس په دغه رقم سره خپل ویډیو جاري وساتئ او بس د هغه مې سوچ و. نو دا کړی د خدای په امان. که کوم سوال یې کوم پوښتنې تاسې کمنټ راکولی سئ ماته لاندې نو زه به تاسو ته خامخا د هغو کمنټ جواب در کوم. دا کړی د خدای په امان.